د مسیحانو مشر زویمر په یوه غونډه کې ګډونوالو ته وویل موږ کولی سو 3 ډوله مسلمانان مسیحیت ته داخل کړو. لومړی هغه ماشوم چې داسې سرپرست ونه لري چې هغه یې اسلام ورپېژندلی وي. دویم هغه څوک چې په ادیانو پورې ټوکې کوي او فقیرۍ او غریبۍ ورباندې زور کړی وي. دریم هغه څوک چې غواړي شخصي اهدافو ته ځان ورسوي. نو مسلمانانو وروڼو، باطل پرستان خپلو باطلو ادیانو او افکارو ته د پراخو وسایلو لکه فلم، کتاب، سریال، رادیو او تلویزیون له لارې په مختلفو ډګرو کې لکه تعلیم، روغتیا، موسسې، کلیساوې او نورو ټولنیزو ډګرو کې پراخ دعوت پیل کړی او شپه ورځ په دې هڅه کې دي چې مسلمانان له خپل دین څخه واړوي او د باطلو ادیانو پلویان یې جوړ کړي. نو په دې اساس لازمه ده چې موږ هم په مختلفو ډګرو کې له مختلفو لارو څخه خپل دین ته دعوت پیل کړو، د ځوان نسل سالمه تربیه وکړو، خلک په واقعي توګه په دین خبر کړو، حق او باطل ورته جلا کړو او په خپلو اسلامي ارزښتونو یې باور پیاوړی کړو.